سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو. اوله جمله دا ده دوستانو، وایي ما خپله لاره ورکه کړې ده یا زما څخه لاره ورکه ده. دوستانو دغه اوله جمله چې وایم دې ته مو ډېر زیات فکر وي چې دا معنا دا ده چې کله تاسو پیاده مزل کوئ، پیاده روان یاستئ، نو دغه جمله موږ هغه وخت استفاده کوو. دا جمله موږ داسې وایو، ما خپله لاره ورکه کړې ده. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. مطلب پیاده رواني او تاسو څخه لاره ورکه ده. دویمه جمله چې کله تاسو موټر چلوئ او له تاسو څخه لاره ورکه وي، موټر چلوئ یعنې ډرایوینګ کوئ او تاسو نه لاره ورکه وي، بیا دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو چې زما نه لاره ورکه ده یا ما لاره ورکه کړې ده. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. دوستانو کوشش وکړئ فرق ته پکې وګورئ. اوله جمله پیاده چې کله تاسو رواني او دویمه جمله کله چې تاسو موټر چلوئ او تاسو لاره ورکه کړئ.